عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ما من مسلم يموت يوم الجمعه هر مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي یو مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي او ليله الجمعه یا د جمعې په شپه مړ شي إلا وقاه الله فتنة القبر الله به د قبر د فتنې نه ساتي د قبر فتنه څه ته د قبر عذاب قبر چې کوم عذاب دی امتحانات دي د دې نه به الله ساتي د حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی چې دا اعتراض کړی دی چې دې سند خو متصل نه دی او دا امام ترمذي ویلي نو دا امام طبراني راوړی دی او د هغې سند بلکل متصل دی دا روایت صحیح دی که صحیح روایت دی والحمدلله څوک چې د جمعې په شپه مړ شو او څوک چې د جمعې په ورځ مړ شو الله یې د قبر د عذاب نه ساتي لوی فضیلت دی دې که ورسره دا خبره یاده کوي ګورئ چې مؤمن موحدي اوس یو سړی ټول عمر په شرکیاتو کې پروت وي او په کفریاتو کې پروت وي یا یو سړی دی مونځ او دس د سره نه کوي د سره مونځ او دس نه کوي نه الله پېژني نه الله پیغمبر پېژني او دی د جمعې په شپه مړ شو یا د جمعې په ورځ مړ شو څه فایده له ورکوي نه ورکوي عمل په کار راځي عقیده نه عقیده دا په کار راځي عقیده په کار راځي چې یو سړی عقیده یې نه توحید پکې نه دی د جمعې په شپه مړ شي د رمضان په میاشت کې دی مړ شي او قبر ولم په مدینه کې د مسجد نبوي سره خوا کې جوړ که بیا ولم فایده نه ورکوي ګوري بنیاد نشته خبره د بنیاد ده څومره حدیثونه چې راغلي دا قاعده یاده کړئ کومو کې چې دا دي چې الله به جنت ته بوځي او الله به یې وبخي او الله به یې دې عذاب نه بچ کړي او الله به دې ټولو حدیثونو کې دا شرط دی چې دا کم چا دپاره چې دا خبره کېږي دی به مؤمن موحدي دی به د الله سره شریک نه یې جوړ کړی دی به په توحید باندې مړي دی به داسې کار نه یې کړی چې د هغې د لاسه انسان کافر کېږي هله به ورته دغه فضیلت میلاویږي حدیثونه دی چې بس یو سړی لکه مثال کې حدیث کې راځي بني اسرائیلو کې هغه ښځه وه زیناکاره ښځه وه څه چې یې کړی اوبه یې ورکړې وې سپي له هغه تږی شوی چېرته لاړه جنت ته لاړه اوس یو سړی وایي زه هم دا کار زه به اوبه ورکومه سپو له نه زه له منډه انسانانو له ورکوم کوه یې وباسم او نه مونځ اودس شته او نه عقیده شته او نه بل څه دینداري شته او نه الله پېژني نه الله پیغمبر خو دا حدیث کې راغلي چې دا ښځه جنت ته لاړه زه هم دا کار کوم سم خیال لکه ابو یو کس ماته دا ووایي وی زمونږ سره یو کس دی هغه د سره موږ یې پېژنو د سره مونځ اودس نه کوي بلکل مونځ اودس نه کوي خو یې دا دی چې صدقې ورکوي وایي د دې سره مصیبتونه لرې کېږي نور مونځ نه کوو نور څه سره مې کار نشته خو چې مصیبت را باندې را نه شي نو د هغې دپاره څه ورکوو دا څه خبره شو ته به یو حدیث راونیسي ځان له هغې ته به یې ډډه لګوي د دې حدیث سره به نورې خبرې ملګرې کړي دا حدیث دی سړی جمعې په شپه مړ شو د جمعې په ورځ مړ شو قبر د عذاب نه الله ساتي او دا ورسره ولګوه چې په عقیده د توحید باندې مړي دینداری الله پېژني د الله پیغمبر پېژني په دین باندې ژوند تېر کړی دې خلکو دپاره دا فضیلت چې یو مشرک مړ شي او بیا ته لیږې چې نه دی په دغه کې مړلی په جمعې په شپه مړلی جمعې په ورځ مړلی ماره ته څه ووایي د جمعې په شپه دې مړ شي په رمضان کې دې مړ شي په حرم کې دې مړ شي نور څه په حرم کې دې مړ شي بیا یې الله نه ان الله لا يغفر ان يشرك به
الله دا خبره چاته هم نه معاف کوي چې څوک ورسره شرک وکړي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او دې نه علاوه چې څه دي هغه الله بخي خو دا الله نه بخي یو سړی دې شرک وکړي دا الله چېرته نه بخي چې به دې حل مړ شوې لاړې ها څوک توبه وباسي توبه الله قبلوي توبه خو د شرک او کفر هر څه چې دې وکړو به دې توبه وویسته ژوند کې دې توبه وویسته او رښتینې توبه وه الله یې قبلوي